لیدونکو نن بحث کې د هنا سقني او د نورو طالباندیانو پر خوشي کېدل خبرې کوي چې په کور دننه یې ګڼ خبرګونونه راپارول دي خو امریکا یې ستاینه کوي. پر همدې بحث لور بحث کې مبارنه ورکړې ده پوځي شنونکي ښاغلي جنرال عتیق الله امرخیل ته. امرخیل صاحب ستړي مه شئ ښه راغلاست خپرونې ته. تشکر ورته. امرخیل صاحب پیل بل دی که چا هم خبره چې په کور دننه د هنا سقني شبکې غړو خوشي کول ګڼ خبرګونونه راپارول دي خو امریکا یې ستاینه کوي. ستاسو په نظر د ولسمشر غني دغه اقدام څومره پر ځای دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ور سلام تاته او د تاسو تلویزیون ګران لیدونکو ته وړاندې کوم. ډېره تعجبي خبره ده کله چې ما واورېده چې دا غبرګونونه دي یا نظریات دي زه له دې خلکو نه یوه پوښتنه کوم آیا دا حقاني او دغه حافظ رشید تاسې نیولی و که امریکایانو؟ وخت امریکایانو دوی خو تللی دی خو یې ونیو په اماراتو کې اماراتو کې افغانستان ته یې ونیو امریکایانو او بالاخره دغه ته انتقال کړ باګراوند ته. په دې حساب کې بیا وویلې او دوه امریکایانو په دغه و د برمته سوي وو دا خو یو تبادله صورت نیولې او تبادله هم د یو ښه نیت په خاطر صورت نیولې. دې ته خو دا نه وه چې خوسې کړي دي خوسې کړي تر د تبادلې ډېر فرق لري. دا د دوه انسانانو سره چې هغه استادانو بې ګناه خلک وو باید د یو چا سره تبادلې سوي یا خوسې سوي وای. نو په دې خاطر باندې دا خبرې د خلک چې کوي دا بېځایه دا هغه تفریقه انداز دي دا هغه خلک دي چې د افغانستان کې قطعا دوی امنیت نه غواړي قطعا سوله نه غواړي قطعا دلته د خلکو سره دوی حتی په یو مملکت کې ژوند نه غواړي ځکه دوی ټول شیان له جنګه پیدا کړي دي دا ټول شیان دوی له غلا او له بدبختیو پیدا کړي دي دا څه حتی تر دغه چوکیو مقام پورې هم دوی فقط په دغه شراندازي په دغه غلمغال په دغه بېځایه حرکتو په دې بېځایه تبلیغاتو په دې بېځایه دغه باندې دوی پیدا کړي دي هغسې نه ده. بله امرخیل صاحب خو د دغوی هنا سقني خوشي کول د ولسمشر غني لپاره سره کار خو دی ولې چې دوی نه غواړي چې خوشي کړي. اوس څه فکر کوئ چې څه د ولسمشر غني دغه تصمیم ونیسي آیا د امریکا فشار دی نه که د سولې د خبرو لپاره ولسمشر غني دغه اقدام کړی دی؟ دا ډېر ګورئ کله د ملي منافعو په خاطر د خلکو د منافع په خاطر سړی یو ډېر داسې ګام اخلي چې ممکن په هغه کې به بعضې نواقص وي دې کې شک نشته ولې اصلي خبره زموږ د ملي منافع خبره ده. که د یوه نفر مرګ کمیږي دا هم زموږ کامیابي ده دا هم زموږ کامیابي ده چې د یوه نفر مرګ په افغانستان کې کم شي. موږ باید 18 کاله 19 کاله جګړه کوو او موږ مرو کورونه خرابېږي ژوند بربادېږي پیغلې نجونې هم کونډې سوې سپین ږیري له بینه لاړه مشران له بینه لاړه ځوانان هم په اوبو کې غرق کړي څه په خاطر د جګړې او د جګړې مفهوم څه دی د دې جګړې نه موږ څه مفهوم اخیستی دا د ختم او شروع د جګړې څه دی د کوم هدف دپاره موږ جګړه کوو فقط د نورو دپاره جګړه کوو. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې د دې خلاصو زما په شخصي آن باندې نور د هر چا چې ده د ما په شخصیان دا ډېر یو باجرأته کار و او د غني ډېر یو بهترین کار همدغه و چې له دوو انسانانو سره تبادله کړی چې هغه استادان او په دې وطن کې حق درلوده چې دا خدمت ورسره وسي ځکه د دې وطن اولاد یې روزلی و. دوی خو داسې جنګ سالاران هم نه وو دوی خو د ټوپک خلک هم نه وو خو په یو پوهنتون کې د افغان وګړو ته درس ورکاوه حتی په شریلې روه یو ملازم سره کېنه که یو کافر په دې مملکت کې خدمت کې دغه مرګ روا ده څوک ویلی چې دغه مرګ روا ده خو جنګ ته نه ورغلی صلات خو نه ورغلی خو سره تبادله یې کړې د یو انسان ژوند یې وژغوره د دوو انسانانو ژوند یې وژغوره دا خو کوم بد کار نه ده سوی ولې داسې یو تعداد هغه مغریز خلک دي هغه د اغراض خلک دي هغه هر څه وایي هغو د چې څه په خوله یې راسي هغه وایي. د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو د هنا سقني خوشي کول به آیا د سولې په خبرو او د جګړې په شدت هم په کموالي کې به کوم اغېز ولري؟ کوم زما په شخصي آن باندې دا په دې پورې اړه لري چې د حقاني د دې ځای کې چې دی اسیر و په زندان کې د سره څه رقم رویه سوې که د سره مطابق د زندان رویه سوي او د سره تربیهي حرکتونه سوي او د تربیه سوي او د موږ د نظام حقانیت درته ویل سوي او دی روښانه سوي امکان لري چې دی ډېر خدمتونه وکړه ډېر د خدمت جوګه سي
امکان لري دا خلکو د خپل نفرو ته ورته وایي چې هلته ټول مسلمانان دي، هلته ټول ښه خلک دي، راځئ دې ورسره یو ځای شو، راځئ دا جګړه بس کړو. دا څوک ردوي چې دا یې ونه وایي؟ او بله خبره هم شته که چېرته د ده سره داسې غیر انساني عمل شوی او د ده حیثیت او ابرو عزت تر پښو لاندې شوی، هر انسان قصد خپل اخلي. امکان لري دا حالت شوی. دا په موږ پورې اړه دی چې موږ دی څنګه تربیه کړو. ته زندان ځای د تربیې ده، زندان ځای د جزا نه ده. هلته یو انسان راولي چې هغه تربیه سي، تجدید تربیه سي، د انسانیت په لاره باندې لاړ سي، او موږ سوټي پسې راخلو او موږ په اور باندې سوځو. دا خو صحیح نه ده که نه؟ او بیا له بلې خوا د خپلو عملو ته وګورئ. په دې 18 کلو کې د یوې خوا په دې 28 کلو کې چې په هغه وخت کې چې دغه ډاکټر نجیب سقوط وکړ، موږ کوم کارونه وکړو؟ د خلکو په سر کوم بیخونه ونه ول. ډېر عفه غواړم د ښځو د نجونو ته یې پرې نه کړه. هغه غیر انساني عملونه چې موږ کړي په تاریخ چا نه ده کړي. دا اوس موجوده په بیسودو کې یو سړی ده چې دویم معاون دی، دغه ضمانت هم کړی و په نامه د علیپور چې هغه ته علي چیر وایي. د انسان هډوکی برمه کړی ده په ژوند کې. د انسان پرون به تاسې اورېدلي یو څو نفره د وردګو راغلي، نو بله هغه انسان ګوره او دا انسان ګوره. کاشکې تاسې داسې عمل کړی وای چې اوس موږ ورته ویلي چې ولا د طالبانو عمل دا صحیح ده چې موږ یې غندو، دا صحیح ده چې زه خلاف یم د داسې عملو، د انتحار خلاف یم، د بمبګزارۍ خلاف یم. هغه څوک تا سره جګړه نه کوي، دغه سره هغه وایي زه د دې خلاف یم. دا باید ونیسي او تام کړي. اما کله چې اوس ولسمشر اشرف غني تاسو په پرون خبرې اورېدلې چې دوی ویلي دي انا سقانی په مشروع ډول خوشي کوي. فکر کوي داسې څه دي چې د انا سقانی د خوشي کېدو په بدل کې به افغان حکومت هغه ترلاسه کړي؟ ګورئ اول خو تاسې دا خبرې ته پوهېږئ دی تر اوسه خوشي سوی نه ده. دی خو له دې ځایه بېول سوی د امریکایانو ته خپل امریکایان نیولی و، هغه ته په لاس ورکړی تر هغه چې هغه شرایط ټاکل شوي ده چې نن به قطر ته روان شي. هغه شرایط چې موږ ورته ویلي دي که نه چې هغه د اوربند شرایط دي، هغه د مذاکراتو شرایط دي، هغه فرضاً د افغان دولت سره مخامخ خبرې کول دي. شرایط خو زموږ دغه دي. طبعا که چېرته طالبان دا شرایط ونه مني خو بېرته یې راولي. دا خو نخوص یې نه ده تر اوسه پورې. نو موږ ولې تر اوسه د شور بند کړی دی؟ موږ ولې د غالمغال بند کړی دی؟ موږ څه غواړو؟ دا سړي دی چې د غالمغال کې تاسې منطقاً ترې پوښتنه وکړئ چې ته چی غواړې؟ دا یې نه وای خوشې کړی، په دې چی کې دی. اوس خو یو شرط خو راغلی دی، یو چی خو مابین ته راغلی چې طالب مجبوري مکلفه ده، یا به دا شرطونه مني او یا به یې بېرته راولي. دی خو تر اوسه طالب ته په لاس کې نه ده ورکړل سوی. موږ له مړي نه زیات مخکې کفن چیرو. څه خبره ده؟ زه درته وایم چې بدبختي خو موږ په دې کې ده خورې چې موږ د خپل وطن خپله ورانوو، خپل نظام خپله ورانوو. داسې فکر وکړئ دا د انتخاباتو مسلې ته لږ ځله ځیر شئ چې موږ د خپل وطن خپله نه ورانوو. هغلته یو نفر ده په نامه د چیني بېګي عبدالله ده که څه بلا ده. ته د چا په مذهب څه کار لرې؟ ته د چا په قوم څه کار لرې؟ ته د تعصب ولې لرې؟ د څه په خاطر لرې؟ د دې تعصب یعنې تاسو وایئ چې په کورنۍ خپله سیاسون دي چې دوی نه غواړي خبرې په ډېره صحیح توګه باندې سمې روانې شي او حل شي. په کورنۍ نه خپله کسان دي چې دوی جنجالونه پیدا کوي او نو غواړي کومې خبرې چې باید د سولې په تړاو باندې هغه اقدامات ترسره شي دوی مخالفتونه کوي. دوی خو ګوره دا خو داسې خلک دي چې دا شخصي منافع غواړي. دوی د ملت په غم کې قطعا نه دي. تاسې فکر وکړئ یو سړی ځي دغه ته یو کارمند دی دولتي ځي یو جنازې ته هغه رانیسي وایي ټکۍ دغه ترې اخلي چې زه یو توطیه جوړوي زه یې ترور کړی یم. او بېچاره بېکسه سړی و که نه ته باید محاکمه سوی وای، ته باید محکمې ته بیولی وای. څنګه دې لکه نه سلا اخیستی؟ په څه اساس دې بندي کاوه؟ ګورئ دا خو د شخصي منافع په څه توطیې موږ شروع نه کړې د شخصي منافع په خاطر باندې. هلته لاړو دا دروازه چا ماته کړه چا ولید نالې ته په دا نیمه شپه کې څه خبره سوي ورته راغلی که یې تا لاس پکې نه وه. اما دا خلک حوصله کوي موږ حوصله کوو لپاره دی چې موږ خیر دی دا هم خیر دی. دا موضوع نه ډېرې لرې لاړ نه شي نو ظاهرا ناسا غني د اوسانو په بدل کې چې اوس دا خوشي شوی دی فکر کوئ د ولسمشر غني دغه اقدام څومره طالبانو ته دې ته اړ کړي چې باید راشي مخامخ خبرې پیل کړي افغان حکومت سره؟ فکر کوئ دا ورته یو زمینه سازي وشي؟ طالب خو انسان ده که نه؟ آیا دا احسان به
د ده څوک ونه مني دا احسان چې ده نن کړی دی دغه اقدام چې نه کړی دی سراج الدین حقاني چې دی هلته مشر دی دغه دی ګروه د حقاني ده آیا دا احسان چې د ده ورور ده او دا یې ورخوڅې کوي آیا ده سره به دا مفکوره نه وي او دی که مزدور دی بیروني او د خارجي مزدوري هغه بل سوال ده او که دی یو افغان ده دی د احساس چښتن ده او دی احساس هم د وطن لري هم د ملت ورسره ده هم د خپل فامیل ورسره ده نو زه فکر کوم چې دی باید په دې کې ډېر غټ انعطاف وکړي او دا د ده دپاره قهرماني هم ده چې په همدغه وخت کې دی جګ سي او په نورو باندې فشار راوړي او ورته وایي چې راځئ دا خو زموږ قوم ده دا خو زموږ خلک دي دا خو د افغانان دي کیدای شي اشتباهات هر نظام کې راځي چې سره کینو لکه ورونه زه فکر کوم چې دا احساس په هغه کې پیدا سي او دا به حتما پیدا کېږي تاسو کې غواړئ چې دښمن سره خبرې کوئ نو احساس خو به پکې پیدا کوئ یو لاره خو به مخکې ږدئ چې درته راځي موږ په نظامي لحاظ باندې یو واژه لرو وایي که چېرته دښمن له یوې لارې ګرځئ یوه لار خو به مخکې ږدي بې ځایه خو به یې نه پرېږدي همداسې خو به یې نه خصې کوي نو په دې خاطر زه فکر زما په شخصي ان باندې ډېر مثبت حرکت ده ډېر بهترین حرکت ده او غني ډېر بهترین حرکت کړی چې خپله سفیر د پاکستان نه وبخښئ ډېر عفو غواړم سفیر د امریکا وایي چې دا ډېر باجرت او باهمته یو کار و چې ده وکړ موږ باید په دې سترګه ورته وګورو موږ باید غني ته په حیث د هموطن وګورو باید د دښمن ورته ونه ګورو ځکه اوس ډېرې خبرې د غني په باره کې وکړم خلک به وایي چې دا ورته چاپلوسي کوي ما چاته نه ده کړې اوس هم نه کوم په ژوند کې هم چاته نه کوم دوی ته مې نه چاته تسلیم سوی هم نه یم ولې چې شی چې حقیقت ده هغه باید موږ ووایو دا وطن له دې جنجاله خلاص کړو تر څو جنګېږئ تر دې وړاندې هم اشرف غني دې ته ورته اقدام کړی چې ځینې طالباندیان له زندانونو څخه خوشي کړي اوس ځل بیا د انس حقاني د دې تر څنګ د نور طالباندیانو خوشي کړي دي فکر کوي اوس طالبان د څه کول پکار دي څومره باید دوی په خپل دریځونو کې نرمښت راولي تاسو ګورئ دا دوه خبرې ښې تاسو وکړې یو دفعه تقریبا 900 نفر د خوشي کړي کنه طالبان ټولو نارې ویلې چې دا به لاړ شي جابې ته کوم یې ولاړ ټولو نارې ویلې همدغه خلکو چیغې او نارې چې دا به جهاد وي د امتیاز مګر ما خو تر اوسه نه دي اورېدلي که دوی اورېدلي هغه جدا ده ما خو نه دي اورېدلي هماغه خلک لاړ خپل کاروبار کوي نور دغسې طالبان هم لاړ خپل کاروبار کوي او دغه خلک هم چې له دې ځایه خلاص و له دې ځایه لاړه زه فکر کوم چې په دې باندې ډېر فکر سوی دی دا بیا تنه د اشرف غني اقدام نه و تاسې ګورئ دغه راغی له دې ځایه د خلیلزاد د ټولو سیاستمدارانو سره یې وکتل همدغه خبرې ورسره مطرح کړې د ټولو سره دغه نن د دوی پیروان چې په دا لارې روان دي او چغې نارې یې کړي دي دوی دې له خپل مشره پوښتنه وکړه چې ته پرې خبر نه وې ته آګاه نه وې دا 3 هفتې مخکې چې خلیلزاد ته وراته او د بندیانو د تبادلې خبرې کړې ته نه وې پرې خبر وکړه ځان سره چې هغه ځان ورسره دوست ګڼي تا ورسره دښمن کوي لږ منطق خو ځان سره وکړه ته فکر کوې که نه پوښتنه وکړه د تلویزیونو کې چغې مه هغه ته ته خبر وې ته ما استعمالوې عجیب خلک یاستو موږ بل هم استعمالوې د بل دپاره شکر باسو زه وایم بیا هم دا وایم چې له دې نه نور ښه اقدامونه هم باید وسي موږ باید هغه لاره غوره کړو چې په حیث یو دولت په حیث یو نظام دا وروښیو چې موږ دغسې تربیه لرو دغسې کلتور لرو دغسې همت لرو دغسې غیرت لرو وطن خپل آبادوو دا ور ونه ښیي چې حتما زه تا سره جنګېږم حتما تا مړ کوم هم تا وژم هم د سر کې میخونه وهم د ستونی در باندې په دې کې څه نتیجه کېږي چې په لاس راوړئ هر هغه شی چې په حوصله باندې په منطق باندې او په دلیل باندې سر ته رسېږي موږ هغه کار باید وکړو او اوس دا کار روان دی او ګورئ غني پیشتر ویلې چې زه افتخار کوم که په دې باندې چې د سولې خبرې ډېرې نږدې سوي دي او واقعیت هم نږدې سوي دي موږ دا حرکت په لغته ونه وو ولسمشر غني هم خپل خبرو کې ویلي دي چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره باید د ښکېلو خواو ترمنځ باید د باور فضا شتون ولري اوس دا چې د دوی تبادله صورت نیسي تبادله کېږي څومره به د باور فضا د دوی ترمنځ را پیدا شي بله دغه تبادله چې صورت ونیو دا خبرې به په نږدې کې شروع شي زه یقین کامل لرم چې بالاخره د افغانستان مسله په جنگ نه حل کېږي هېڅوک یې نشي حل کولی که په حل کېدی خو د 18 کاله به حل شوې وه
د افغانستان مسله ټول خلک نارې وي با منطقه خلک هغه خلک چې منطقې په کله کې سته عقل لري هغه نارې وي چې د افغانستان مسله فقط د سیاسي لارې د خبرو لارې حل کېږي منتها موږ اوس دوه پړاوه لرو یو هغه خبرې دي چې د امریکا سره کېږي چې هغه خلیلزاد مخ ته بیایي او یو هغه ده چې زمونږ ارزو ده چې مونږ سره شروع سي زه فکر کوم چې نور وخت یې تللی چې د امریکا سره خبرې وسي امریکا سره کافي خبرې سوي دي او نه وایم که خلیلزاد شروع کوي زه یقین کامل لرم چې په سر کې به اولینه خبره همدغه وي د اوربن او اولینه خبره به همدغه وي چې افغانستان سره مخامخ کښېني خبرې وکړه دا چې څوک وایي زه دا حکومت نه منم که تی ومنې که ونه منې دا حکومت دی که تی ومنې او که نه منې په افغانستان کې 10 میلیونه خلک ژوند کوي خیر څو به پاکستان زه پوهېږم چې پاکستان د خپل اهدافو په خاطر باندې د ستراتیژیک د اوق په خاطر باندې به ډېرې په دې ځای کې تیږې واچوي د خلکو پښو ته مګر زه په طالب باندې دا غږ کوم دغه تبادلې ګڼې اندېښنې راپورته کړي دي سیاسونه هم اندېښنې لري ځینې داسې ولسونه هم شته چې هغوی هم اندېښنې لري فکر کوئ دا ناڅاقانې خوشي کېدل به د هغوی د شبکې پر فعالیتونو باندې اغېز وکړي که نه تاسې ګورئ څه اندېښنې به وي د انسانانو وخت همالته و جنګ خو ختم سوی نه د اندېښنې ژوی چې د څه دپاره اندېښنه کوي دوی کوم اتوم دي دوی کوم فوقالعاده دي دوی کوم فوقالعاده دي خو دا هم لکه د نور انسانان غوندې شی دي که بهتره سو خو ښه او که بدتره سو خو دا جګړه روانه ده بېله چا خو بس کړې ده د نن انفجار اوس باور کېدی شي چې که مخدیره شي په تاوتریخوالي کې زه شخصا په دې باور یم چې دغسې حسن نیتونه دغسې اقدامونه لاره د دې ته هواروي چې معقول انسانان با فکر انسانان د سولې لارې ته راځي او حتما به راځي زه شخصا په دې مفکوره یم ولې تر اخره پورې هېڅوک تحمل د جنګ نه لري زه پوهېږم ما په دې مسله کې ډېر زیات لوستي دي زیات چې پاکستان له کوم تاریخ را په دې خوا د عمق د ستراتیژیک په خاطر باندې څومره توطیې افغانانو ته جوړې کړي دي زښته ډېرې نورې به هم جوړې کړه داسې هم ویل کېدل امرخیل صاحب چې پاکستان دغه تصمیم نیولی چې ګواکې دغه تبادله که چیرې کېږي دا د پاکستان کې شي فکر کوئ پاکستان په کوم نیت د غوښتل چې باید تبادله د پاکستان کې صورت ونیسي کوم امتیازات و چې پاکستان غوښتل چې دغه له لارې ځان په دې باندې ډېر خبره چې پاکستان غوښتل په دې کې کریډیټ واخلي او دا تبادله په پاکستان کې صورت ونیسي مګر بیا هم آفرین په اشرف غني بهترین فکر یې وکړه چې ولې په پاکستان کې صورت ونیسي نفر د ما سره ده هغه هم د ما سره ده دا هم د ما سره ده امریکایان هم په دې خاوره کې بندیان دي او دا هم په دې خاوره کې بندیان دي نو ته چې کار چې تا خاورې ته دروړه او ته په دې باندې کریډیټ اخلي او دا عمل ته په دوحه کې تبادله وکړه دا ډېر بهترین عمل و دا ډېر بهترین حرکت و او دا په حقیقت کې یو له هغه جملې نه وروښود د موږ د ازادۍ او د حریت معنا یې وروښوده د موږ د هغه باهمته مملکت هغه باوقاره مملکت هغه دغه یې وروښوده دا ډېر ښه عمل و او که چېرته دا په پاکستان کې صورت نیولی وی دا ټول کریډیټ پاکستان اخیست د امریکا نه هم کریډیټ اخیست ولې موږ خپله وانخلو نفره موږ سره بندي وو او که امریکایان هم په دې خاوره کې وو پاکستان کې خو نه وو بنان دا یو بهترین حرکت دی ډېر ښه حرکت دی لږ فکر پکې وکړئ زه همغو ته خطاب کوم هغه څوک چې دا بېځایه فکرونه لري که نه هېڅ شی نسي کولی دې افغانستان ته تاسې هېڅ شی نسي کولی متا خپله خوا بده وایي راځئ په یو میز کښېنو امرخیل صاحب همدغې ته راګرځو چې اوس جګړه هم د افغانانو ترمنځ د صلح هم د افغانانو ترمنځ راځي ښکېل اړخونو ته چې افغان حکومت او طالبان دي دوی ته څه کول پکار دي ګورئ زه فکر کوم چې هغه اختلافونه د طالبانو د افغانستان ډېر کوچني دي دا ډېر لوی دغه نه دي بدترین اختلاف دلته په داخل کې ده هغه اختلاف دونه مهم نه ده نن به یا سبا به حل شي دلته دي چې دلته مفکوروي اختلاف ورکوي څوک په نامه د دغه باندې منډې وي د خراسان باندې څوک په نامه د تاجیکیزم پسې ګرځي څوک د پښتونیزم پسې ګرځي څوک د ازبکیزم پسې ګرځي څوک د هزاریزم پسې ګرځي دا بد اختلاف ده موږ باید دا لرې کړو
موږ باید ځان افغانان وګڼو، موږ باید د بل په څنګ کې ودرېږو. طالب سره څه اختلاف ده؟ خو 2 ورځې به نارې وي چې د افغان حکومت په رسمیت نه پېژني، نه ورسره غږېږم، 3 ورځ راځي دې خبرې ته کښېني. وخت چې په دې باندې پوه شو چې زه په افغانستان کې ځای لرم، ما ته افغانستان کې ځای راکوي، زه په دې دولت کې شریکېږم، هغه راځي دې خبرې ته. اما دا ایډیولوژي به څوک حل کړه؟ ډېره زیاته مننه. دا مسایل به څوک حل کړه؟ دا اوس وګورئ، تاسې فکر کوئ سړی زه مجبور یم ووایم په حیث د یو وطن باندې ووایم د دې مملکت په مقابل کې مسؤلیت لرم، زه یو جنرال یم. مهرباني. دا کوم مشکل ده په انتخاباتو کې چې دا راشمېري وسي؟ که ته تقلب نه دی خو وشمېره، دا څه مشکل دی چې ته نه غواړې زه دا وکړم؟ خو تا تقلب کړی ده که نه؟ په بل باندې اچوي، د بل په غاړه یې ور واچوي تقلب، خو پرېږده چې وشمېري. بد عمل ده، بد کسب ده، خراب کسب ده. راځئ اول خپله سره حل کړو، خپله سره کښېنو، خپل اختلافات سره حل کړو چې هېڅ فایده هم نه لري غیر ورانۍ او دښمن ترې استفاده کوي. ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب، مرخیل صاحب دا چې خپرونه ته راغلی. پور دې ودان. ډېر زیاته مننه.